د غرغښت راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام. هیله دا ده چې تاسو به ښه وئ، اونۍ به په تاسې په خیر تېره شوې وي. دا دې بیا هم له یوې اونۍ ځنډ وروسته ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوي یو تر څو ستاسو لپاره د آمدګي خپرونه در وړاندې کړو. آمدګي خپرونه د غرغښت راډیو تلویزیون ښوونیزه خپرونه ده چې د اونۍ په لړ کې زده کوونکي د ځانګړي ټکټ پاڼې له لارې سوالونه ترلاسه کوي او بیا مخامخ زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو په نن خپرونه کې موږ هغه زده کوونکو ته ډالۍ ورکوو دوی چې په تیرو خپرونو کې زموږ سره بریالي شوي دي. دا زموږ اومه خپرونه ده. وړاندې کومه شپږ خپرونې چې ثبت شوي دي په هغې کې څومره شاګردان چې زموږ سره بریالي شوي دي د دوی لپاره موږ ډالۍ په نظر کې نیولې دي او په نن خپرونه کې دوی نه پوښتنې نه کوو، البته ډالۍ ورکوو. نو خپرونه به مخکې ځي، د ډالۍ هغه لړۍ به هم رارسیږي، هغه وخت به هم رارسیږي. خو مخکې له دې چې خپرونه وغځوو د غونډې د نننۍ د خپرونې پرانیستونکي وینا لپاره د غرغښت راډیو تلویزیون مؤسس الحاج سخي سرور میاخیل ته بلنه ورکوو چې راشي ستاسو لپاره خپلې خبرې وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو معززو پانل کې ناستو د راډیو تلویزیون د نشراتو مدیر صاحب، فعالو کارکوونکو، د لینکینګ ښوونیز مرکز قدرمنو مشرانو، غړو او تنکیو ځوانانو او د برنامې په درشل کې د پوښتنو او ځوابونو په پروګرامونو کې ګډونوالو او د نننۍ غونډې ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پیل کې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. خوشحال یم چې نن بیا هم داسې یوه غونډه کې ګډون کوو چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره تقریبا کوئ چې د بنیاد د ډبرو د ایښودو سره یې تشبیه و فکر کوم مبالغه به نه کوم، ځکه همدا تاسې هستئ چې د ټولنې پرمختګ شونی کوئ. په دې معنا که چېرته تاسو په دقیقه توګه خپل درسونه زده کړئ او په ازموینو کې ښې پایلې ولرئ او د فراغت نه وروسته پوهنځیو ته، د خوښې پوهنځیو ته او بالاخره د پوهنځیو څخه هم د فراغت څخه وروسته تاسو خپل پرمختګونه نور هم شوني کوئ او ټولنې ته د مصدر د خدمت ګرځئ. نو ځکه ویلی شو چې دا نننۍ ناسته هم د ستاسو دا نننۍ هڅې یا د تېرې یوې میاشتې په لړ کې مو چې کړي دي، نو دا که چېرته موږ ووایو چې تاسې د ټولنې د پرمختګ د بنیاد د ډبرو ایښودونکي یا د دې وسیله یاستئ، نو زه فکر کوم چې دا به یو ښه نتیجه وي. قدرمنو ځوانانو، څه خوښۍ ځای ځکه دی چې تاسو دپاره نن د هر څه امکانات موجود دي، د هر ډول زمینې موجودې دي. موږ کله چې ستاسو په څېر شاګردان وو تر 12مو ټولګیو پورې اول د کورسونو امکانات نه وو. راډیو تلویزیون باندې په سکرین راتلل یا مثلا په داسې برنامو کې ګډون کول چې هغه بیا ټول ولس ته ښودل کېږي، موږ دپاره دا زمینې نه وي. یوازې او یوازې په ټول افغانستان کې یوه
راډیو د راډیو افغانستان په نوم سره چې نن تقریبا 93 کلونه د ځوانۍ دوره تېره کړې دي، یا مثلا 93 کلیزه یې پوره کېږي. نو تاسو خوشبخته یاستئ، سربیره پر دې د کورسونو امکانات تاسو ته شته. موږ سره به چې کله درسونو کې کوم مشکل پیدا شو، په سیمه کې داسې څوک نه پیدا کېدل چې هغو ته موږ مراجعه وکړو او بالاخره هغه زموږ پوښتنو ته ځوابونه راته ووایي، یا مثلا زموږ هغه مشکل راحل کړي. کوتڼیو، ګربزو، لکاڼو، ځاځي میدان یا داسې لرو پرتو سیمو کې به یو نیم استاد به و چې هغه به لایق استاد و. استادان خو ټول لایق وي، هدف دا و چې نو که چېرته موږ سره به مشکل هم نو هغې ځای ته بیا رسیدګي نه شو. که بیا مو رسیدګي هم ممکنه کړې وای، دا مادي امکانات هم نه وو چې موږ هغوی ته ځان نه ورسوو. موږ به کله بایسکل پیدا کړو، نو فکر مو کړو چې موږ سره یو لنډ یا فرونر موټر سره. هدف ما د دې خاطراتو نه دا ده چې تاسو دغه کومه فرصت، کومه موقع چې نن لرئ، دغه یو سیکنډ وخت هم تاسو باید په بسیاتو ضایع نه کړئ. او یو عالم وایي چې وخت انسان ته مخاطب ده، ورته وایي چې تا زه برباد کړم، وخت ورته وایي اوس زه تا بربادوم. نو زه دا کیسه ډېره کوم، زموږ پښتو متل هم ده، وایي وخت سره زر ده. زه په دې عقیده نه یم چې وخت سره زر ده، ځکه موږ تاسو که چېرې پیسې پیدا کړو، پیسې ولرو، سره زر په دې باندې رانیوی شو، ولې که چېرته وخت رانه تېر شو، دا وخت بیا مو نشو راګرځولی. په هېڅ وجه، په هېڅ قیمت سره دا نه جبران کېږي. نو چې نه جبران کېږي، فکر وکړئ چې دا د سرو زرو نه خو څه کوي چې د هر قیمتي توکي نه بیا هم دا ډېر قیمتي ده. ورونو، تاسو چې دا فامیلونو، ورونو، پلرونو دا زمینه مو سیده کړي دي چې تاسو مکتب ته لاړ شئ. تاسو مثلا ښه لباس وغوندئ، کتابونه. موږ به پردي نوټونه راخواستل، د یو بل ملګري نه کتابونه به نه وو، هغوی نه به بیا موږ نوټونه لیکل، د سپینې تختې مو وګنډلې، په دا کې مو کتابچې جوړولې، دغه نه به موږ استفاده کړه. هسې هدف مې دا تاسو دپاره ځکه وایم چې تاسو د الله شکرانه ادا کوئ هر وخت لپاره، او داسې فکر وکړئ چې که چېرته په هغه حالت کې زه وای نو موږ به څه کړي وای. او دا چې نن دا موقع په لوس دی راغلي یو، تاسو د هغه نه اعظمي استفاده وکړئ. زه پوهېږم، زه خوشحال یم چې د آمادګۍ په برنامه کې تاسو ډېر ښه وړتیا وښیلې، ډېر ښه استعدادونه مو وپېژندل، او تاسو به هم خپل ژوند تللی وي چې په دې لړ کې تاسو نوره څومره پرمختګ کړی ده. ځکه تاسو دې ته مجبور شوي وئ، دا برنامه د دې دپاره وه چې تاسو باید نوره هم وغوړېږئ. نو زه فکر کوم چې تاسو به په خپل ژوند کې هم دغه چینجز لیدلی وي، دا تغیرات مو لیدلي وي چې دغه د یوې میاشتې په جریان کې تاسو څومره ډېرو کتابو ته، څومره ډېرو سورسو یا محاذونو ته مراجعه کړي دي. د هرې پوښتنې دپاره به هم څومره کتابونه مطالعه کړي وي، کتلي دي. نو هدف دې نه دا ده که تاسو فکر وکړئ، غرغښت راډیو تلویزیون هر وخت لپاره ابتکارات کړي دي. اوس تلویزیون داسې شرایطو کې جوړ شو، موږ جوړ کړو چې تلویزیوني کلچر کې څوک نه پېژني، چا نه پېژني. بیا په دا وروسته پوتې ولایت کې مثلا د شخصي تلویزیون یا خصوصي تلویزیون جوړول، زه فکر کوم دا یو خیال، خو وطن هم ده، دغه وطن دپاره باید موږ کوڅه زمینه رسوو. بله ډېره مهمه مسله ورونه دا ده چې زه فکر کوم چې اکثریت شاګردان به د 11مو 12مو ټولګیو وي، 10مو به هم کې وي که نه، تاسو په کتو کې. دا په دې معنا نه دوی چې دا د آمادګۍ خپرونه چې مثلا تاسو یوه میاشت په دې کې زحمت وباسئ، مطالعه مو وکړئ،
دغه نوره پای ته ورسېده. انشاءالله موږ به دې ته ادامه ورکوو. دې نه ورته برنامې موږ نوره هم تاسو د استعدادونو د غوړېدا لپاره په مخ وو. ځکه په کانکور امتحان کې هیڅ یو شاګرد باید تاسې د نتیجې یا مثلا هغه هیله له لاسه ور نه کوي چې فکر وکړي چې زه دې فاکولټۍ ته دا مې د خوا کې پوهنځی و دې ته مې امتحان ورکړ او زه ناکام شوم. غلط وکړه. تاسو باید ټول کامیاب وئ. تاسو کامیاب یې انشاءالله. زه یو وخت مو غوښتل پوهنتون کې مو تدریس کړو، افتخاري ودرې کوله. بیا کله مې چې دا د محصلینو حالات لیدل، دا امکانات مو لیدل، بیا مو فکر وکړو چې زه د ژورنالیزم فاکولټه جوړه کړم. ځکه مو تحصیلات ژورنالیزم کې مستري ترکه چې جرمني کې کړي وو، نو هغه امکانات مې چې لیدلي وو د دوی دپاره دا زمینه نه ده. نو موږ که چېرته موږ دا وتوانېږو دا پوهنځی جوړه کړو، نو که موږ نه فارغېږي هغه ژورنالیستون په نړیوال معیار وي، په ایډیټ به بلد وي، په کامرا به بلد وي، په برنامه‌ریزۍ به بلد وي، مثلا په هغه نورو پروګرامونو چې په تلویزیون کې په مخ ځي په دغه نه به بلد وي. ځکه هر وخت دپاره هغه وخت د یوې روزنیزه مدرسې یا مؤسسې په حیث رول لوبولی ده. تاسو به ډېر لیدلي څومره کسان چې په غرغښت کې تربیه شوي دي، د هر چا په کور ده. وزارتونو کې اوس دوی دي، مؤسساتو دوی په کور دي، مثلا ولایت دوی په کور وي، په موندنیو کې د دوی فکر کوم تر اوسه پورې یوې رسنۍ نه چا څوک نه دي دغه کړي، جذب کړي. نو زموږ هدف دی نه دا ده ورونو چې موږ هر وخت دپاره د خپل ولس د ښېرازۍ او د خپلې دربدرې ټولنې د پرمختګ دپاره د دغې فرصتونو نه باید لازمي استفاده وکړو. بل یو څه زه تاسو ته بیا هم یلی شم، کله که چېرته تاسو د 12 نه فارغېږئ، اول خو خپل خوښو پوهنځیو ته، بیا که څوک مثلا خارج ته د تحصیل دپاره شوق ولري، نو انشاءالله دا زمینې به هم زه تاسو ته مسیږم. ځکه موږ تېر کال د محب علي نعماني لیسې د فراغت په غونډه کې ورونو ته دا وعده ورکړه چې هغه څوک که چېرته مثلا په کانکور کې ناکام شوی یا مثلا علاقه نه وه، نو انشاءالله زه به د هغې دپاره دا زمینې هم مسیږم چې بهرنیو هېوادونو ته تاسو دپاره د بورسونو زمینه مسیږه کړم. الحمدلله زه په خپل کور کې کامیاب وم. او بیا یوه ورځ زما په لیسا کې هم پوښتنه وشوه چې اولین حق باید موږ د لیسې شاګردانو ته ورکړي، څوک چې دلته کې ځکه تو تمرکز په کیفیت نه ده، دلته هم ټیټ استاد مثلا ته نه استخداموي. نو بیا موږ ته وایي چې خو موږ موخه تاسو پېژنئ چې موږ د ژبه په دې کې مصرف کړو، تجارت د یوې وسیلې په شکل سره مو دا مکتب نه دی ایجاد کړی. او نوره د څومره ځوانان چې دي دا د ملت د ګلون دي، او انشاءالله چې موږ څومره وس وي دا به په هر ځای کې چې وي. خو بیا هم تاسو سره دا ژمنه کوم، تاسو خپل کوشش وکړئ، د دغه په کوشش په نتیجه کې که تاسو ته سکالرشیپ یا بورس هم برابرېږي، په اولیا شرایطو تو باید پوره کړي وي. صحیح ده؟ هغه بعضې پوښتنو ته خو کله هم دومره سړی باید ځواب ویلی شي. نو تاسو به انشاءالله ناهیلي کېږئ نه، او موږ تاسو پروګرامونه به همداسې په مخ ځي. هغه شاګردان چې په دې آمادګۍ برنامه کې پوښتنو ته ښه ښه ځوابونه ویلي دي، ټول کامیاب دي، ټولو ته مبارکي وایم. هغه څوک چې پاتې شوي دي دا هم کامیاب دي، ځکه پرته د ناکامۍ نه کامیابي نشته. هغوی په خپله متوجه شوي وي چې زه په کوم څه کې نیمګړتیا وه او زه په ژوند کې کوم تغیرات باید وکړم. نو زه مطمئن یم چې دوی دا د ناکامۍ خوند ولیدو او کامیابۍ په ارزښت نه بیا ډېر ښه وپوهېږي. نو خپلې خبرې ډېرې نه اوږدوم، اوس مې خبرې ډېرې وکړې. تاسو ته ښه راتلونکي، کامیابۍ او لا بریالیتوبونه غواړم د ښېرازه، سرلوړي او پرمختللي افغانستان په لور.
زه به هغه د مننو لړۍ پیل کړم. مخکې ما په اف ام رسنیو کې کار کوو تر څو هغه د رئیس خبرې زه تایید کړم. د اف ام رسنیو هغه غوښتنې هغه شرایط داسې وو چې دغه برنامې ته دوی د یوې پروژې په شکل کتل. دوی دې ته آماده نه وو چې دغه برنامه پیل کړي، خو یوازینی غرغښت راډیو تلویزیون و چې بې له قیده بې له شرطه موږ سره دغه برنامه ومنله. دا د دوی برنامه پیل کړه. برنامه ښه روانه ده. زه خصوصا د غرغښت راډیو تلویزیون رئیس او د نشراتو مدیر نه ځانګړې مننه کوم. دوی دې تر ډېره ژوندي وي. او د دې ترڅنګ زموږ سره د ډلېو په برابرولو کې معرف ریاست همکاري کړې ده. هغه څه چې دوی په توان کې وو له موږ یې نه دي سپمولي. مننه د رئیس صاحب نه چې موږ ته خپل امکانات په واک کې راکړل. د زویر مندوزي فروشګاه څخه مننه چې یو شمېر ډلې برابري کړې دي. د دې ترڅنګ حمید بوټ فروشي زموږ سره همکاري کړې ده د ډلې په برابرولو کې. دوی دې ژوندي وي، مننه ترې کوو. د غونډې په دې شیبو کې د غرغښت راډیو تلویزیون د نشراتو مدیر رضوان میاخیل ته بلنه ورکوو. هر هغه څه چې له ځان سره لري تاسو ته به یې وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خالص یو څو خبرې کوم. مشر میاخیل صاحب هم خبرې وکړې، ټولې خبرې خلاصې شوې او وخت هم کم دی. چون لینکن ښوونیز مرکز دلته یوه بله برنامه لري. نو زه د غرغښت راډیو تلویزیون په اړه تاسو ته یو څه معلومات درکوم چې غرغښت راډیو تلویزیون همدا مهال په اونۍ کې 10 خپرونې لري چې بېلابېلې تفریحي، سیاسي، ټولنیزې 18 ساعته نشرات غرغښت راډیو تلویزیون لري. لکه میاخیل صاحب، مشر میاخیل صاحب چې خبره وکړه تېر کې چې غرغښت راډیو تلویزیون ډېرې شمېر کسان روزلي دي چې اوس په وزارتونو کې غټو غټو اداراتو کې موقفونه باندې دندې لري. غرغښت راډیو تلویزیون ته چې څوک راغلي دي د داسې رهبرۍ لاندې د داسې مشر لاندې کار کړی دی چې تر ډېره نه یوازې دا چې هغه په ژورنالیزم برخه کې عملي کار وکړي، د دې ترڅنګ یې په نورو برخو کې، ادب برخه کې، ټولنیزو برخه کې یا نورو دې ته ورته اقتصادي برخو کې غرغښت راډیو تلویزیون نه چې هغه لاړ شوی دی داسې ځای کې دنده اخیستې ده چې هغه اوس په لوړ موقف باندې او دا د ټولو لپاره ویاړ دی. او د غرغښت راډیو تلویزیون تر 300 پورې شاوخوا کسان روزلي دي په عملي ډګر کې چې هغه یادونه مې وکړه په نه یوازې د ژورنالیزم په فیلډ کې، دې ته ورته نورو برخو کې چې روزل شوي دي اوس هغه دندې وړي. او لومړی زه میاخیل صاحب ته مبارکي ورکوم چې د آمادګۍ خپرولو تېر مزل مونږ په ښه ډول ترسره کړی. بیا مفتون صاحب نه ډېره مننه کوم چې دا خپرونه یې په ښه شان سره مخ ته وړي. او بله یادونه ده کوم ستاسو نه غوښتنه او یادونه هم کوم چې په کلیو بانډو کې تاسو یو داسې پیغام خور کړئ، داسې پیغام یوسئ چې تر څو دغې خپرونې ته، دغې برنامې ته خلک تشویق شي، دغه برنامه کې ثبت نام وکړي تر څو دوی هغه څه زده کړي چې دوی مخکې نه وو. دغه خپرونه تاسو ګورئ چې موږ ته ډېر په زرهاو زنګونه راځي، زنګونه موږ ته خلک کوي چې موږ دغه برنامه کې اشتراک کوو یا دغه برنامه کې ګډون کوو. اوس تاسو به یې په ګټه باندې پوهېدلي وئ، ثمره باندې به یې پوهېدلي وئ چې دغه خپرونه څومره ګټوره ده او د اذهانو د تنویر لپاره، د ټولنې د سمون لپاره. غرغښت راډیو تلویزیون تل دا هڅه کړې ده چې هغه شان د خپرونې وړاندې کړي چې هغه د ټولنې د سمون په باره وي، د سمون په ټولنه کې سمون راولي. غرغښت تلویزیون هغه خپرونې وړاندې کړي دي چې په ټولنه کې خلک یو ښه لور ته سوق کوي. غرغښت تلویزیون به بیا هم هڅه کوي. میاخیل صاحب هم تاسو ته ډاډ درکړو، زه هم ډاډ درکوم د غرغښت راډیو تلویزیون په نمایندګۍ چې غرغښت راډیو تلویزیون به هغه شانتې خپرونې وړاندې کوي چې هغه د ټولنې د سمون په پاره وي، د خلکو په زړه وي، د خلکو په خوښه وي. وروستیو کې بیا هم هیله کوم، وخت کم دی، نو تاسو نه هیله کوم چې کلیو بانډو کې په نورو زده کوونکو یا نورو ځوانانو باندې چې دوی همدا شیبه مخدره مواد یا نورو
هغه کړنو باندې لاس پورې کړی دی چې هغه د ټولنې یا د کورنۍ په زیان دي. نو ستاسو نه غوښتنه کوم چې کلي بانډو کې دا پیغام خور کړئ تر څو دغه خپرونې ته خلک تشویق شي او دا خپرونه کې ګډون وکړي. بیا مشر میاخیل صاحب نه ډېره مننه کوم چې غرغښ راډیو تلویزیون کې ټولو خوسوالو ته زمینه برابره کړې ده. دوی کولی شي چې غرغښ راډیو تلویزیون کې تل په څیر کار وکړي، عملي کار وکړي په بېلابېلو برخو کې، هغه نه یوازې چې ژورنالیزم برخه ده. بیا غرغښ راډیو تلویزیون مفتون صاحب ته موږ ډاډ ورکوو چې دا خپرونه به انشاءالله مخ ته ځي او موږ به همکاري ورسره کوو او تاسو به هم همکاري کوئ په دغه خپرونه کې خلکو ورته تشریح کوئ. ډېره مننه په درنه. علم پوهې د خپل ځان په قدر پوه کړم، بیا یې ورو ورو د جهان په قدر پوه کړم. کتابونه خو بلا ډېر د ملګرو، پاک قرآن مې د سبحان په قدر پوه کړم. د غرغښ راډیو تلویزیون د نشراتو مدیر رضوان میاخیل نه ډېره زیاته مننه. دته ښه ژوند غواړو. د خپرونې په دې شیبو کې د زده کوونکو له منځه محمد نبي ته بلنه ورکوو. هر هغه څه چې د دغې خپرونې په اړه دی لري موږ او لیدونکو ته به یې وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د غرغښ راډیو تلویزیون مشرتابه، همدارنګه د نشراتو مدیر او د ستاسو ټولو په اجازه په لومړي سر کې د آمادګۍ خپرونې ټولو بریالیو زده کوونکو ته زیاته مبارکي وایم. د دوی د لا بریالیتوبونو په هیله په دویم قدم کې راځم د غرغښ راډیو تلویزیون ښاغلي مشرتابه څخه زیاته مننه کوم چې زموږ لپاره دا ډول خپرونې او برنامې په لاره اچوي. خدای دې دوی ته نور هم توفیق ورکړي، نصیب کړي چې دا ډول خپرونې زموږ لپاره چمتو کړي. عموما د آمادګۍ خپرونه چې ده دا زموږ لپاره ډېره مفیده او مؤثره ده. عموما که څه هم ډېرې ګټې لري دا ډول خپرونه، خو زه یې دوو ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې کله چې موږ ته هغه ټیکټ پاڼې یا د سوالونو نوټ راکړل شو نو موږ دې ته مجبور شو تر څو له اووم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه تعقیب کړو او د هغو ځوابونو د پیدا کولو لپاره په لټه کې شو. نو عموما کله چې موږ دغه سوالونه ځوابونه پیدا کول نو موږ د هغو سربیره ډېر نور څه هم په یو کتابونه کې زده کړل چې دا یوه ډېره لویه ګټه ده زموږ لپاره. دویم قدم کې زموږ لپاره دا ډېره مهمه ده چې دلته راشو جرأت زده کړو. نن که موږ د یو میډیا په مخ کې خبرې ونه شو کړای نو سبا به موږ د ولس په مخ کې څه ډول خبرې کوو. نو دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده چې په دا ډول برنامو کې ګډون وکړو او دا ډول خپرونې تعقیب کړو. عموما جرأت چې دی ټول زده کړې جرأت په اساس صورت نیسي. که چېرته جرأت موجود نه وي نو زده کړې هم په سمه ډول صورت نه نیسي. که چېرې یو زده کوونکی جرأت ونه لري هغه د زړه نښه کوي چې د یوه ښوونکي څخه پوښتنه وکړي او یا د یو ښوونکي څخه دلیل او منطق ووایي. نو دا زموږ لپاره ډېر مهم دی چې په دا ډول خپرونې کې ګډون وکړو. په لحاظ زه له نورو رسنیو څخه هم هیله کوم چې دا ډول برنامې په لاره واچوي تر څو زموږ زده کوونکي په سمه او ملي روحیه باندې وروزل شي. بیا هم دوی څخه ډېره مننه کوم، دوی ته د لا بریالیتوب په هیله مننه. د محمد نبي ورور نه ډېره مننه چې ستاسو لپاره خپلې خبرې وړاندې کړې. د دې په خاطر چې ستړي شوي نه وو او لیدونکي مو ستړي نه وي د خپرونې په دې شیبو کې نقیب جان ستوری راغواړو. هر هغه څه چې د لیدونکو لپاره ستاسو لپاره دی لري نو که ترنم وي یا مزاحیه نور دغسې څه وي ستاسو لپاره به یې وړاندې کړي. مننه ټولو ته ښه راغلاست وایم. زه ډېر ویاړم په خپل پرسونل باندې چې نه یوازې دا چې دوی د زده کړو لپاره بلکې زموږ د نشراتو همداشان ښاغلی رئیس صاحب میاخیل د خوستوالو لپاره بلکې د افغانانو لپاره په هره برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. موږ پر دوی ویاړو، موږ پر دوی فخر کوو. غونډه خو علمي شکل لري ځکه چې د یو هېواد بنسټ چې تشکیلوي هغه هم تعلیم دی. لومړی په یو بیت باندې ورځم. من په ګران هېواد کې د امن بڼ سمسور غواړو. من په ګران هېواد کې د
ترنم دی رسم تر اجازه ده لتان رستما باندې ماتم کنو لتان رستما باندې ماتم کنو راغلی می د زړه څوکې ته غم کنو رښتیا به راته وایې ما چې تا انځورولې رښتیا به راته وایې ما چې تا انځورولې مات شوی مې په ګوتو کې کالم کنو مات شوی مې په ګوتو کې قلم کنو د تا چې کله پرېښودم د مینې په سفر کې د تا چې کله پرېښودم د مینې په سفر کې مدام به راسره ایښی چلم کنو چې واړه عاشقانې د زړګي پر انځخته کړل چې واړه عاشقانې د زړګي پر انځخته کړل د عشق پکې تپونو کې صنم کنو رغلی مې د زړه څوکې ته غم کنو د دې خلکو د خوله ورته په وینو باندې رنګ کړم د دې خلکو د خوله ورته په وینو باندې رنګ کړم نور زه یا دا سړی په رښتیا ګم کنو یو څو ډیالګونه به وکړم خوښ ده نه پوهېږم چې بیا دا په دې کور کې څه شور دی انګرانې ما ته هم پته نه لګېږي خو په کور کې تلویزیون چلا دی په خدای باندې ډول خبره ده ته راځه چې ورشو څه کوئ ولې زه حکومت کار نه کوم دلته د همدغه خپرونه روانه ده له تلویزیون څخه راځئ چې په ټولې په ګډه وګورو رښتیا ته زوی څه وایي بالکل په خدای د دې په خاطر چې ښوونځي ته لاړ نه شم ټول سوالونه همدلته حل کوم هم سوال هم ځواب ډېر په زړه پورې او بل خدایه پاکه زه دا راغلم ډېره مننه له تاسو ټولو د غرغښت راډیو تلویزیون تکړه همکار نقیب جان ستوري څخه یوه نړۍ مننه کوو چې هم یې ترنم وکړه هم یې ستاسو لپاره مزاحیه وکړه د دغې خپرونې په ماورېدو نو لیدونکو ته یادوو چې که تاسې غواړئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ کولی شئ چې د ځانګړې ټکټ پاڼې له لارې زموږ سوالونه ترلاسه کړئ د اونۍ په لړ کې مطالعه وکړئ بیا موږ درته ټلیفون کوو تاسې په نوبت راغواړو نو د خپرونې په دې شیبو کې لنډه شان دمه اخلو له دمې وروسته هغه د ډلیو لړۍ پیلوو د غرغښت راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو تاسو ته یادوو چې همدا شیبه د غرغښت راډیو تلویزیون څخه د آمدګي خپرونې لیدونکي یې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې د ډلیو لړۍ پیلېږي په پیل کې د غرغښت راډیو تلویزیون رئیس څخه هیله کوو چې دغلته راشي یو څو زده کوونکو ته هغه ډلۍ ورکړي نو د دې په خاطر چې هغه ټولنیز عدالت په پام کې نیول شوی وي دلته زموږ سره د ډلۍ مختلفې دي بوټونه هم شته د خمید بوټ پلورنځي دغه بوټونه موږ ته رالیږلي مننه ترې کوو د تاسو له منځه به یو کس پورته شي د یو نه تر شپږ ویشتو پورې شمارې دي یوه شماره انتخاب کړئ هر هغه څوک
چې په دې شمیره کې لیکل شوی او هغه بوټونه به دوی ته ورکول کېږي. نو احسان الله تاسو یوه شمیره انتخاب کړئ. دریمه شمیره. په دریمه شمیره کې زموږ سره دی شبیر احمد ولد محمد اسحاق. دلته دې راشي د رئیس پلاسونو دی هغه ډالۍ ترلاسه کړي. نو په دې جایزه کې بوټونه وو، سادي صاحب ته پاکټ هم ورته وسپاره. ښه نو دا ځل به جاوید استاد شمیره انتخاب کړي، یو نه تر 26 پورې شمارې دي، تاسو یوه شماره انتخاب کړئ. 21مه شمیره چې زه ګورم احسان الله ولد وارث. احسان الله ولد وارث. نو احسان الله دې راشي د رئیس پلاسونو ډالۍ ترلاسه کړي. د رئیس صاحب نه ځانګړې مننه کوو. د خپرونې په دې شیبو کې د رضوان میاخیل څخه هیله کېږي چې راشي یو څو زده کوونکو ته په خپلو لاسونو ډالۍ ورکړي. صدیق الله ولد لال زاده را دې شي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. ماهر ولد نعیم جان را دې شي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. درنو لیدونکو، تاسو ته یادوو چې همدا شیبه د غرغښت راډیو تلویزیون څخه د آمادګي خپرونې لیدونکي یئ. موږ هغه زده کوونکو ته ډالۍ ورکوو چې په تېرو خپرونو کې دوی زموږ سره بریالي شوي دي. که تاسې غواړئ چې په دې خپرونه کې زموږ سره ګډون وکړئ، د ځانګړې ټکټ پاڼې له لارې زموږ سوالونه ترلاسه کړئ او یا د سکرین پر مخ چې کومه شمیره لیکل کېږي له دې سره په تماس کې شئ. نو د خپرونې په دې شیبو کې نصیر الله ولد حبیب دې راشي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. د غرغښت راډیو د نشراتو مدیر رضوان میاخیل نه مننه چې دلته یې ډالۍ زده کوونکو ته ورکړې. د خپل تکړه همکار نقیب جان ستوري څخه هیله کېږي چې راشي یو څو زده کوونکو ته ډالۍ ورکړي. واحد ولد میرعلي خان را دې شي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. او د دې ترڅنګ فرهاد ولد نعیم رحمان زمان ولد رسول جان را دې شي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. د خپل همکار حکیم جان ستوري نه مننه چې راغلو دلته یې زده کوونکو ته ډالۍ ورکړې. د لینکن ښوونیز مرکز محترم استاد جاوید څخه هیله کېږي چې دلته راشي زده کوونکو ته په خپلو لاسونو ډالۍ ورکړي. عبدالجاوید دې راشي د لینکن ښوونیز مرکز استاد جاوید څخه دې ډالۍ ترلاسه کړي. د غازي امان الله خان لیسې زده کوونکی تاثیر دې راشي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. اوس په یو ځل بیا یوه شمیره تاسو انتخاب کړئ. دغه یو جوړ بوټان پاتې دي تر څو دم هغه څوک چې مستحق دی هغې ته ورسېږي. نو عبیدالله جانه تاسو یوه شمیره انتخاب کړئ. د 12 نه تر 26 پورې شمارې دي. 14مه شمیره. دا خو دې خو زه ډېر ستړی کړی یم ځکه چې زنګ پسې نه کېده. اسدالله ولد رئیس را دې شي دلته
خپلو ګرانو میلمنو ته مو هرکلی وایو. دوی همدا شېبه راورسېدل، یو څه مصروفیت یې درلودو. زویر مندوزی ورسره حاجي ګل بادشاه، اجمل ایوبزی، تاسو ته هرکلی وایو، په خیر راغلی. نو د جاوید استاد نه مننه کوو. موږ به د خپرونې په دې شیبو کې زویر مندوزی راوغواړو چې د دغې خپرونې په چمتو کولو کې چې موږ چا ته ټیکټ پاڼې ورکوو دی ډېره خواري کوي. دلته دې راشي یو څو شاګردانو ته دې جایزې ورکړي په خپلو لاسونو باندې. هجرت الله ولد زنګي خان رادې شي خپله ډالۍ دې واخلي. صدیق الله ولد خان رادې شي خپله ډالۍ دې د زویر مندوزي په لاسونو ترلاسه کړي. د زویر مندوزي څخه ځانګړې مننه. اجمل ایوبزی دې راشي یو څو شاګردانو ته دې ډالۍ په خپلو لاسونو ورکړي. نیک رحمان دې راشي خپله ډالۍ دې د ایوبزي صاحب په لاسونو ترلاسه کړي. ګوهر علي شاه ولد ګل تورشاه دې راشي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. سبعون ولد محمد رؤوف زموږ پوښتنې ځواب کړي دي، خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. احسان الله ولد صاحب رادې شي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. اختر الله دې هم راشي، زموږ شپږ پوښتنې ځواب کړي دي، خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. د اجمل ایوبزي څخه ځانګړې مننه. حاجي ګل بادشاه دې راشي یو څو زده کوونکو ته دې په خپلو لاسونو ډالۍ ورکړي. محمد انور دې راشي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. ذکي الله دې هم راشي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. محمد نبی ولد خیالي رادې شي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. نایب ولد المرخان رادې شي خپله ډالۍ دې ترلاسه کړي. زموږ داوطلب ګډونوال چې دوی ذهني پوښتنې ځواب کړي وې، ما ورنه پوښتنه کړې وه چې په خوست ولایت کې د اقتصاد وزارت په کوم ځای کې دی. دوی وویل چې وزارتونه چې دي په مرکز کې وي. نو دغې برخې ته متوجه شه، هغه لقمان و ستاسو د چکچک سره یو ځای راشي دا د ډالۍ ترلاسه. ښه نو نعمت الله د دغې خپرونې د غونډې کوچنی ګډونوال دی، زموږ سره یې برخه اخیستې ده. دی دې راشي دغه ډالۍ دې ترلاسه کړي. وروستی ډالۍ پاتې ده. زموږ همکار سادي صاحب وایي چې دا زړه مې نه کېږي چې واپس یې یوسمه، نو چې چا ته دې زړه وي هغې ته یې ورکړه، یو څوک انتخاب کړه. نیک رحمان د غرغښت راډیو یو فعال اورېدونکی دی، نو دغه ډالۍ په ویاړ ورکول کېږي. نننۍ خپرونه پای ته رسیږي، خو تاسو ته یادوو چې که غواړئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ، زموږ نوي اپډیټ پوښتنې ترلاسه کړئ. موږ نوي پوښتنې ترتیب کړي دي، تاسو هم کولی شئ چې هغه پوښتنې ترلاسه کړئ، بیا ګډون وکړئ. خو لیدونکي هم کولی شي چې په دې خپرونه کې زموږ سره ګډون وکړي. د خپلو میلمنو نه ځانګړې مننه چې دلته راغلل، زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړو. د نن خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. ما نظیف الله مفتون ته اجازه راکړئ. خدای پامان.